چې ټومبلې د ګلونه د کمسو په سکو سم ژوندون دې لیونی کړو دا زمو په سکو ستا د نوم سره چې نوم د چا بدنام شي کامیابي مبارکه که ناکام شي کامیابي مبارکه که ناکام شي. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو او اوریدونکو یو وارې بیا د هغه ملګرو دپاره چې ادبي تنده لري پښتو اکیډمۍ ته راغلی یم او پښتو اکیډمۍ چې کوم خدمات دي په دې باندې به ځان له یو بل پروګرام کې خیر انشاءالله ډېر زر کوو. دې وخت کې ما سره یو داسې شاعر او ادیب ناست بلکې زه ورسره ناست یم چې د هغې نوم دی ډاکټر احمد علي عاجز. وایي چې دا نوم یا تخلص دا هم تاثیر لري. شیردوان تیزی د خدای پاک وبخښي د هغه تخلص مخکې غمجن و د په هغه چې کله ډېر غمونه راغله نو هغه له چا مشوره ورکړه د تخلص څه بدل کړه نو هغه شیرزمان تیزی کېښودو. عاجز صاحب که هر څومره غټه عهده لري او ډېر ښه لیکوال دی ډېر ښه ادیب دی ډېر ښه شاعر دی خو څنګه چې د دې تخلص دی نو دغه شان په دې کې د عاجزي خدای پاک دومره رانغښتې ده اغږلې ده چې بنده ګمان نشي کولی چې دا به د دومره اوچتې پایې شاعر ادیب او بیا په یو ښه عهده باندې کار کوي. سلامونه څنګه لګي؟ السلام علیکم وجی صاحب په خیرونو راغلی ډېر شکر دی ډېره مهرباني ډېره موده تاسو ته سترګې په لار وې موږ وایو چې دا زموږ نمبر به کله راځي دا خو ګورئ جي وایي د یو زړګي نه بل ته لارې که تاسو خو نو ویلي زما د ډېرې مودې نه خواهش و چې زه د عاجز صاحب سره کښېنم او د هغوی د ژوند او ورسره د خدماتو نه زه هم خبر شم خلک هم خبر شي. د قاعدې مطابق اول را سره خپل تعارف پیژندګلي وکړي چې تاسو تعلق د کوم ځای سره دی او چېرته مو خړپوسي کړي دي چېرته مو زده کړې کړي دي او څه مو کړي دي تاسو پي ایچ ډي کړي ده لږ په دې داسې په لنډو ټکو کې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ هم یادو او تاسو راغلی او دا قیمتي پروګرام چې دې کې هم زما نوم شامل کړو دا ماله د عزت خبره ده چې د حاجي صاحب په پروګرام کې زه شامل یم او زه خبرې کوم دا ماله د فخر خبره ده. باقي ستاسو د سوال تعلق چې کوم دی نو زه خو دا ډېر ځل مونږ ویلي دي چې زه په برتا کال کې په 2/1/1965 کې برتا کال کې حاجي غلام محمد صدا کرا زیږېدلی یم هلته پیدا شوی یم او حاجي غلام محمد صدا څنګه چې د تخلص نه نوم معلومه دی د هغه هم شاعر و د هغه نه پس زما چې کوم دی نور احمد خان نیکه چې و سخي بابا باندې مشهور و هغه هم شاعر و نو مطلب دی چې دا ماته وراثت کې میلاو شوی ده او ډېره ښکلې او ډېره ښایسته بیا د اسلامي کالجیټ سره مې چې کوم دی نو اړیکې لري تر 10 جماعته پورې مې هلته سبق ویلو 10 جماعت نه بس اسلامي کالج ته بیا راغلم. اسلامي کالج کې بیا چې کوم دی نو دغه سفر د تعلیم شروع و پښتو اکیډمۍ ته راغلو ډپارټمنټ ته اکیډمۍ کې چې کوم دی نو بس بیا ورپسې نوکري شوه. اکیډمۍ کې تاسو په څه عهده باندې کار کوئ؟ زه اکیډمۍ کې په 1986 کې چې کوم دی 1986 کې زه په ریسرچ مرستیال په اسسټنټ په تور باندې راغلی وم. هغه وخت کې په 1986 کې چې کوم دی نو دا ډکشنري سیکشن کې یو پوسټ خالی و چې هغه ته به لیکسیکوګرافر ویلو ډکشنري جوړولو والا نو هغې لپاره 12 ژبې پکار وې ما له خو یو هم نه راتله خو بس خدای پاک دی چې کوم دی نو مل شو او دلته مې د رزق نصیبه نو د اکیډمۍ کې زه په 86 کې د اکیډمۍ په سیټ باندې د مولانا اسحاق صاحب په سیټ باندې چې هغه ته ریټایرډ شو او زه پرې راغلم هغه زما استاد هم او زه هغه ته رسېدی نه شم خو بهرحال د هغه په سیټ باندې چې کوم د مولانا اسحاق صاحب په سیټ راغلی او 40 کاله مې ته په ډکشنري سیکشن کې همدغه ځای کې چې کوم دی نو اکیډمۍ کې کار وکړو یو ډېره لویه ډکشنري چې کوم دی نن سبا چاپ شوې ده او که چېرته مکمل شو نو بیا دې ځای نه به
تاسو ځان سره یوم سه یو ویم ګوري دغه په دې بازار کې ملاويږي د پښتو اکیډمي لغت هغه مونږ سلیریش کالو کې چې کوم دی نو چاپ کړی دی او تیار شوی بیا زه ډپارټمنټ ته وړېدم هلته مې ټیچینګ شروع کړو او اوس چې کوم دی نو مالته بس د ټیچینګ په میدان کې لګیم بچو ته خړېرو بچو ته چې کوم سبق ښه عاجز صاحب ظاهره خبره ده چې تخلص تاسو عاجز دی نو شعر و شاعري به هم کوئ نو د خپل شعر و شاعرۍ باره کې راته ووایئ چې دا څنګه چې تاسو وایئ چې تاسو نیکه بابا تاسو والد صاحب صدا صاحب هم شاعرانو په وراثت کې درته ملو شوي ده د شعر و شاعرۍ ابتدا هم د نوکرۍ په دوران کې وشوه د ماشوموالي نه وه څه مو ولیکل کتابونه مو ولیکل څونه مو ولیکل دا ډېر هم ډېر ښکلی او هم سوال دی او ډېر خلک یې کوي دا ابتدا چې کوم ده نو زما خو تقریبا حاجي صاحب دا شاعري چې دی دا به ډېره دنیا دا ووایي چې دا یو الهامي قدرتي ګفټ دی او دا یو الهامي شی دی چې دا د الله طرف نه چې کوم دی په چا وغواړي اتیا خداوندي ده نو هغه ورته ورکړي او هغې باندې مطلب دی چې دا کار وکړي نو زه څلورم کې وم دا د 1974-73 خبره ده چې په هغې کې ما ړومبې غزل لیکلی او ګلې کستا د کوڅې مخکې زه تېر شوی نه وې د سترګو غوښو د په زړه به زه ویشتلی نه وې دا په څلورم جومات کې او عجز د خدایه د بهار به هم څه تمه کوله خلکه د عشق په سرو لمبو که سوځېدلی نه وې دا هغه زمانه کې ما ړومبنۍ 73-74 کې دا ما لیکلی او بیا دې نه پس چې کوم دی څنګه تاسو وویل نو چونکې دا د قدرت یو داسې ګفټ دی چې په دې کې اړو سړی تعلیم کاونټ کوي نه اړو پکې شماري نه یعنې که په تعلیم مې نو خاطر به بیا چې کوم دی نو یو غزل هم لیکلی نه به چې کوم دی څه لیکلی ما مالي غونته کې سړی و هغه چې کوم دی نو د خلک چې نه خولي نو ګوري ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دی وکړه نو هغه خبره چې کوم دی نو ټوله درد سپېلنو ډکه شه خاطره یار دی په خیبر کې اوسي ټوله درد سپېلنو ډکه شه نو داسې شعرونه چې کوم دی نو دا د قدرت خاطر دپاره عاجز صاحب دا تخلص لا چا خوښ کړی دی که په خپله مو خوښ کړی دی دا چې کوم دی نو یو خو داسې چلو چې زمونږ په کلي کې چې کوم دی نو زیات تر خانان وو نو هغه خانان چې کوم دی نو هغه څه لږ ډېر داسې چې کوم دی نو موږ سره نږدې مو او موږ څه داسې کمپلیکس کې وو نو ما وایي چې دا ټول اربابان او خانان دي راشه ته پکې عجز شه نو بیا زمونږ ړومبنۍ خبره دا وه چې یو فټبالر و هغه عجز دغه فټبالر د هغه نامه وه عجز استاد نو زما مشر ورور به فټبال کولو نو هغه چې کوم دی نو هغه نه ما زه متاثره شوم او دا تخلص چې کوم دی نو ما عجز کېښود احمد علي عجز خانان پکې ډېرو نو ما ویل ما عجز په عجزۍ هر څه موندلي ځان له ما غوندې عجز کړه چې خدای درکړي څه مو تخلیق کړي نثر مو تخلیق کو په شاعرۍ کې مو څونه کتابونه که نومونه یې واخلئ مننه به وي او د کلم خاوندانو کې چې کوم دی نو ما د خپلو مجموعې چونکې زه په ډکشنرۍ سیکشن کې وم او هغې کې وخت نه میلاوېدو 6 میاشتې به فیلډ و 6 میاشتې به میز و ټیبل کار و نو په هغې کې دا وخت نه میلاوېدو ما ته خو به هر حال هغه وخت کې چې کله همیش خلیل صاحب د کلم خاوندان چاپ کول نو هغې کې ما یو ړومبنۍ مجموعه چې کوم د زما کلمي نسخه پرته ده د هغې سکڼې ماښام نوم دی سکڼې ماښام نوم دی هغه پکې لیکلی د دویم چې کوم دی د ناز خندا ده او د دریم چې کوم دی نو هغه کرکې دي سرکې دا شاعري ده او دا ټول موجود دي او د دې نه علاوه 25 چې کوم دی نو زما ادبي ریسرچ آرټیکل دي چې په نثر کې دي او هغه مختلف عنواناتو باندې دي هغه پراته دي عام چاپ نه دي نو هغه به مطلب دی چې چاپ کول غواړي بله خبره دا چې دا ډکشنري چې کوم دی دا په لکونو عربونو ورځو نو هغه 40 کالو کې چې کوم دی ډېر ګران کار و خو بهرحال راغونډه شو دی نه مخکې چې کوم دی نو دریاب کلندر مومن صاحب شروع کړی و هغه بیا موږ نه چونکې ریګولر وخت ورته ورکړی شو نو هغه موږ نه مخکې چاپ شو خو بهرحال زموږ که لږ لیټ هم چاپ شو خو د هغه نه ډېره زیاته مکمله ده او ډېره ښکلې ده نو دغه وجه نه چې کوم دی نو زما شاعري لا چاپ نه ده او کلمي نسخو کې پرته ده بار خدای دې شاعري لا چاپ نه ده عاجز صاحب ستاسو کلامونه په ریډیو اول دفعه د ریډیو خبرو کې څونه کلامونه ریکارډ شوي دي چا ویلي دي او که
استیانې درته یادې موږ به یې راوباسو ستاسو دې پروګرام کې به یې واچو او دا 1900 چې کوم دی شپږ اتیایم پنځه اتیایم او څلور اتیایم کې دا ګیر چاپېره چې کوم فنکارانو یو ګلریز ته به سمو تا چې ټومبلې د ګلونه د کمسو په سکو زما ژوند نثار احمد خان موسیقي وه ډایرکټر پروډیوسر او رفیق لالا چې کوم دی نو هغه دغه موسیقار و جزد ساس کی بلد دے کنا سندونه هم کله تشیږي د سپو پسکو او بیا ورپسې چې کوم دی ادناس خندا چې نشته څنګه هر څه ویران ښکاري څه سپېره غوندې سیلی شوه په کوڅه د خزان ښکاري یاد په زړه ورېږي سودایي ګرځم دا مې نم له سترګو ساسي په ګریوان چې باران ښکاري دا مې نم له سترګو ساسي په ګریوان چې باران ښکاري معشوق سلطان اوس تې راتګ نه امیدونه ښه دي زما غمونه ستا یادونه ښه دي او سردار علي ستا د نوم سره چې نوم د چا بدنام شي ناکامي مبارک شه کامیابي مبارک شه که ناکام شي او ستا په غاړه امیرونه تار په تار شه چې زما د عاجز مینې ته دې پام شي ډېر ښه ستا په غاړه میلونه تار په تار شه چې زما د عاجز مینې ته دې پام شي کامیابي مبارک که ناکام دا شی چې کوم دی نو هغه زمانه کې دا شی چې کوم دغه معجبي نه وه د هغې اوس ته راتګ نو امیدونه ښه دي ورپسې چې کوم دی د هغه دی دا ارباب فلروف د خپل زړګي او ستا یادونو سره څه وکړم ستا د نښو او ګلونو سره څه وکړم زه په رټو رټو اوښکې ورته توی کړم بې زبانه تصویرونو سره څه وکړم دا ډېر هیټ شوی او بیا چې کوم دی نو محمد علي د ټلویزیون کې یو هلک و هغه ویلی و او بیا والله دا ماسټر رحیم ګل چې کوم دی نو د ټلویزیون کې یو ویلی و ټلویزیون کې ماسټر رحیم ګل ویلی و څه ته ناست یې او د چا د واده شمېر کړې هغه ولې یادوې چې ته یې هېر کړې لږ خفه غوندې شوم که تاسو نه خفه کېږي درته یم اوسه پورې ستاسو د کتابونو د نه چاپ کېدو وجه دا خو ډېره عجیبه غونته کې خبره ده وجه خو چې کوم دی اندیز صاحب د خدای پاک وبخښي هغه نه هم خلکو چې کوم دی دا سوال کولو او هغه هم د ناراستۍ د وجې نه پاتې و بلکې اعظم لالا چې و نو هغه هم تر اخره پورې نه چاپ کوله ډرامې خو یې ښه ډېرې وې خو چې کوم دی نو د شاعرۍ ذکر به راغلو نو هغه به همداسې پاتې شوه نو خبره به زما یو نوزګارتیا وه هغه چې ډکشنرۍ کې زه مصروف وم او دویمه خبره چې کوم دی نو بس ناراستي ده او د ناراستۍ د وجې نه چې کوم دی پاتې شوي دي ګنې شاعري خو ډېره زیاتره ستاسې پښتو اکیډمي خو هم کتابونه چاپ کوي که نه زمونږ پښتو اکیډمي چاپ کوي خو زمونږ د عجیبه غونته کې خبره ده چې د مړو چاپ کوي د ژوندونو دا خو موږ هم پته وو دا زیاتره کلاسیک شاعران چې کوم یا چې کوم ډېر مستحق خو هغه فنډ هم نشته حاجي صاحب هغه هم نشته هغه فنډونه اوس یو ځای کې هم نشته بس خپل ځان په خپله کلچر به چاپ کول هغه کلچر هم چې کوم دی نو هغه ختم شو نو هغه کیسې چې کوم دی اوس ډېرې په مشکله دي او د خپله جیبه چې کوم دی نو تر څو بچي سبق وایي نو د خپله جیبه لکونه روپۍ ویستل دا څونه وظیفه ورته وایي څونه پاتې دي دلته نوکري څونه زما بس اوس 2 میاشتې پاتې 2 میاشتې ښه 2 میاشتې نښې د ویشتو به شي نښې د ویشتو یو او بس اوس چې کوم دی نو د شپېتو یو ورنږدې یو بس دغه د نښې د ویشتو یو تاسو وخت هم ډېر قیمتي دی او دا کتونکي به اوس په دې انتظار یې چې عاجز صاحب نه به یو کلام اورو خو داسې کلام چې تاسو چېرته بل ځای کې نه ویلي مړاوې ستا په جدایۍ کې د ارمان هره کلی ده مړاوې ستا په جدایۍ کې د ارمان هره کلی ده ستا له چا پسې کنډه شوه زما تا پسې ژبی ده ډېر ښه او اوازونه اورم ښکلي خو تا هېڅ څوک راته نه کړي اوازونه اورم ښکلي خو تا هېڅ څوک راته نه کړي دا په کومه کوڅه راغلم دا د چا سپېرو بلی ده
ډیر ښه. او څومره خوند کړي نیمه شپه کې د سپوږمۍ دا پټ پټوڼې څومره خوند کړي نیمه شپه کې د سپوږمۍ دا پټ پټوڼې څومره پاکه پرسکونه د ژوندون هره ګړۍ ده. ډیر ښه. د خندا ملګري ډیر دي خو ژړېږي به یوازې. ډیر ښه. د خندا ملګري ډیر دي خو ژړېږي به یوازې. دلته ټول مطلب پرستی دا نیمګړې دنیاګۍ ده. ډیر ښه. او څوک به څه دې تپوس وکړي دې جونګړه کې عجزه. څوک به څه دې تپوس وکړي دې جونګړه کې عجزه. ته ډېر وروسته پاتې شوې نن خبره د سیالۍ ده. ډېر ښه ډېر ښه. زما تا پسې کنډه شوه ستا له چا پسې ژبۍ ده. ډېر مننه ډاکټر احمد علي عاجز صاحب. الله مو همدغسې په دې خپله بادشاهۍ کې عاجز لرا ځکه چې تاسو څنګه وویل چې د الله پاک عاجزي خوښه ده. ستاسو د شخصیت نه ستاسو عاجزي بریخي او غالبا چې دا به دغه اثر وي چې تاسو ځان له عاجز تخلص خوښ کړی دی او ورسره عاجزي هم کوي. ګرانو کتونکو زموږ کوشش دی چې موږ تاسو ته هغه ملغلرې رابرسېره کړو، تاسو ته وړاندې کړو، تاسې خوښوئ. دا ما دپاره ډېر لوی اعزاز دی چې داسې خلک موږ ته وخت راکوي. دا پروګرامونه زه د هغه ملګرو دپاره کوم چې د ادب سره تعلق لري او ادبي تنده لري. ډېر ملګري د دې داسې هستو، د داسې لیکوالو، د داسې نثرنګارانو، د داسې څېړنکارو، د داسې شاعرانو د کلامونو نه خو خبر وي، ولې د دې د ذاتي ژوند او د نور کار او زیار نه خبر نه وي. په دې هیله دا پروګرام ما تاسو دپاره وړاندې کړو. تمه لرم چې دا به تاسو خوښوئ هم او ښه کمنټ به راته کوئ او د عاجز صاحب په هکله به د خپلې رایې څرګندونه هم کوئ. خصوصا د ادب د دنیا طالب علمان او د ادب د دنیا عالمان باید د داسې ملګرو مرسته په دې شکل کې وکړي چې یو څو ښه الفاظ دوی ته ډالۍ کړي. نو تر بلې خپرونې اجازه غواړو. د لوی الله په امان.